سلام اوس هم څو لنډ خبرونه. ملي دفاع وزارت وایي د تخار په مرکز بهارک او خواجهغار ولسوالیو کې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د دغه وزارت لومړی مرستیال محمد یاسین ضیا وایي دغه عملیات په بېلابېلو سیمو کې د ماینونو د شتون او ولسي وګړو ته د زیان د نه اوښتو له امله په پوره ځیرتیا او احتیاط سره پر مخ روان دي. ویل کېږي په دې دوه ورځنیو عملیاتو کې ګڼ شمېر طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو لا تر اوسه یې کره شمېره نه ده روښانه. فعلا ما در مناطق تحت کبرک هستیم. وضعیت امنیتی نرمال است. دشمن عقب نشینی کرده و یک نوع تهدید به شهر طالقان وجود نداره. الحمدلله نیروهای امنیتی دولت پیشروی دلیل از اینکه عملیات به کندی پیش میره. طور که شما ساعات میبینید در ساعات مسکونی ماین گذاری کردن به خاطر دفاع از جان مردم ملکی. ماینا تعطیل میشه. انشاءالله پیشروی ادامه داره. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان له ټاکنیزو کمیسیونونو غوښتي چې د ولسمشري ټاکنو لپاره کارول شوي رای په کره توګه وشمېري او پایلې یې هم په راڼه توګه اعلان کړي. د یادې شورا په خبرپاڼه کې د ولسمشري ټاکنو د ټولو نمایندانو غوښتل شوي چې د پایلو اعلان ته په تمه پاتې شي او له مخکې له وخته د ګټونکي یا بایلونکي په اړه له خبرو او تورونو له لګولو ډډه وکړي. د سره سم د سویلي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي الیس ویز هم ویلي چې یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پایلو د اعلانولو صلاحیت لري او زیاته کړې ده چې نمایندان او د هغوی پلویان باید په خپل سر وړاندوینې ونه کړي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر قومي مشران وایي د غیر بایومتریک رایو شمېرنه ورته د منلو وړ نه ده. دوی تېره ورځ په جلال آباد ښار کې په یوې ناستې کې وویل که د ټاکنو کمیسیون غیر بایومتریک رایې وشمېري نو د ټاکنو بهیر ته به زیان ورسیږي. دوی زیاتوي ولس په ډېرو سختو شرایطو کې په تېرو ټاکنو کې برخه اخیستې او ټاکنیز کمیسیونونه باید د ولس رایو ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې غیر بایومتریک رایې د دوی لپاره اعتبار نه لري او باطلې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې اسلام آباد ته د طالبانو د یوه پلاوي له رسیدو خبر ورکړ. زاهد نصرالله خان په دې کتنه کې چې تېره ورځ ترسره شوې وویل پاکستاني چارواکي به له افغان طالبانو وغواړي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. عبدالله هم په دې کتنه کې هیله څرګنده کړه څو پاکستان پر طالبانو له خپل نفوذه په ګټې اخیستنې هغوی بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. د دې سره سم پاکستان وایي افغان طالبان د سولې خبرو لپاره اسلام آباد ته بللي دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې د دې سفر په ترڅ کې به د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې خبرو په لړ کې شوی پرمختګ وارزول شي او همداراز به په افغانستان کې د سولې درېدلی بهیر د بیا پیلولو د شونتیا په اړه هم بحث وشي. ویل کېږي د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی تېره ورځ پاکستان په رسمي بلنه اسلام آباد ته رسېدلی او ټاکل شوی دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر سربیره له یو شمېر نورو چارواکو سره هم وګوري. او د بغلان په امنیه قومندانۍ کې په یوې وسلواله نښته کې یو کس وژل شوی او د ولایتي شورا د مرستیال په ګډون دوه نور کسان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي دغه پیښه تېر ماښام نږدې 6:30 بجې د بغلان د ولایتي شورا د مرستیال شمس الحق بارغزي او د سیمه ییزو پولیسو قمندان امین اکاخیل ترمنځ رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په دې نښته کې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان ورور وژل شوی او د ولایتي شورا مرستیال او د یاد قمندان هم ټپیان شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.